سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. په تیرو څو اونیو کې موږ ځینې ویډیوګانې د افغانانو د عامه پوهاوي په خاطر باندې خپرې کړې چې څنګه دوی کولی شي د پرول د تمدید، هیومانیټیریم په لور او نورو ځینو کیسونو لپاره درخواست وکړي. موږ سره زیاتره افغانانو له افغانستان څخه اړیکې ونیولې او همدارنګه هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې میشت دي مونږ ته مسیجونه واستول او یا هم اړیکې ونیولې، خو بدبختانه د وخت د کمښت له امله موږ ونه سوه کولی چې ټولو دوستانو اړیکو ته ځواب ووایو. نو د دې په خاطر باندې موږ دا ویډیو جوړو تر څو پورې هغه عامې پوښتنې چې دي یا چې تاسو کومې پوښتنې را لېږلې دي هغو ته پکې ځوابونه ووایي. لومړی پوښتنه یو دوست پوښتلې دی چې آیا زه څنګه کولی شم امریکا ته مهاجرت وکړم یا څنګه کولی شم چې امریکا ته ولاړ شم. نو د دې پوښتنې په جواب کې باید ووایو چې زیاتې لارې دي چې تاسو کولی شئ امریکا ته راسئ. لومړی دا که چېرته چا له خارجي قواو سره یا تېر افغان حکومت سره کار کړی وي هغوی کولی شي چې که چېرته ریکمنډیشن لیټر HR لیټر ولري هغوی کولی شي چې SIV P1 او P2 ویزو ته اپلای وکړي. له دوه لارې کولی شي چې دلته راسي. دوهم که چېرته ستاسو د فامیل غړي په امریکا کې هغوی کولی شي چې ستاسو لپاره فیملی کیس واچي یا فامیلي کیس درته واچي. او دریم که چېرته تاسو تعلیم کړی، مکتب مخلص کړی، تاسو کولی شئ د تحصیل یا د عالي تحصیلاتو د پوره کولو لپاره امریکا ته راسئ چې هغه ته تحصیلي ویزا وایي. او څلورم تاسو کولی شئ د لاټري ویزې له لارې نه لاټري ویزې ته اپلای وکړئ، له هغه لارې نه امریکا ته راسئ. او پنځم تاسو کولی شئ د تجارتي ویزې له لارې نه او یا هم د سیاحتي ویزې له لارې نه امریکا ته راسئ.